تاسو به خپل د سیم سی ډي آر چې دا به تاسو څنګه راوباسئ. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. هغه سیم چې هغه ستاسو په کور کې استعمالیږي یا ستاسو ماشومان استعمالي یا تاسو نور چا باندې داسې شک وي تاسو ووایئ چې زه د دې سی ډي آر راوباسم چې آیا دا کس چې دی دا چاته میسیجونه کوي یا دا چا سره خبرې کوي یا دې منته دې پیکیج لګوي نو دا هر څه تاسو معلومولی شئ. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه سی ډي آر به تاسو څنګه راوباسئ. زه درته خپل په جیز باندې طریقه ښیم. تاسو د جیز هم دغه شانتې راوباسئ او که نور کم موبایل کمپني سیمونه چې دي هغې ټولو تاسو راوباسئ. که هغه جیز وي که یوفون وي که زوم وي که ټیلینار وي دغه د سیمونو سی ډي آر چې دا به تاسو څنګه راوباسئ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ او که تاسو هم په یوټیوب باندې ګورئ زموږ د یوټیوب چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ. زه هم باندې موبایل سکرین ته اپریټ کړل طریقه به درته ښیم. ښه ملګرو ټولو کې اول به تاسو خپل موبایل کې سموسا کوم اپ چې دی هغه ډاونلوډ به کوئ. زه جیز استعمالوم ټیک ده. ویو هسټري باندې به کلیک کوئ. ستاسو نمبر ته به یو ویریفیکیشن کوډ راشي او کوډ چې دی هغه به دلته انټر کوئ. ویو هسټري باندې بیا کلیک کوئ. کله چې ویو هسټري باندې تاسو کله کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. دې کې تاسو ته ښکاري چې تاسو کور نمبر نه کم نمبر ته کال شوي هغه نمبر به تاسو ته دلته شو کوي. که هغې باندې ګنټه خبرې شوي که 2 منټه شوي که 10 منټه شوي څومره خبرې شوي هغه به دلته تاسو ته یو یو شو کوي. او دې کې تاسو د 24 غنټو هم راوښکلی شئ او د 10 ورځو چې دا هغه هم راوښکلی شئ چې ستاسو د کور نمبر یا ستاسو د ماشومانو نمبر چې هغو کم نمبرو سره خبرې کړي. او بل تاسو ته ښکاري دی کې بیا تاسو ته مختلف قسم آپشن راکړي او نه آل راکړي. دویم کې ته وګوره کال راکړي. تاسو چې آل باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به آل هسټري مطلب میسیجونه او کال هر څه شو کړي. او چې تاسو صرف کال باندې چک کړئ نو دې کې به تاسو ته کم کال ستاسو د نمبر نه شوي یا کم ورته راغلي هغه به تاسو ته یو یو دلته شو کوي. ټیک ده. دا تاسو ته ښکاري په دې نمبرو باندې خبرې شوي دي. دا تاسو ته ښکاري. نو بیا تاسو وایئ چې موږ د 7 ورځو کومه ډیټه د هغه راوباسو نو دې لاست 7 ډے باندې به کلیک کوئ. نو دا تاسو وګورئ 7 ورځو کې کم دې نمبر ته چې کال راغلی یا کم دې نمبر نه کال شوي دي هغه دلته تاسو ته یو یو شو کوي. او څو سیکنډونه شوي دي 100 منټ شوي دي 100 غنټې شوي دي هغه مکمل دلته تاسو ته شو کوي. ټیک ده. دغه طریقې سره تاسو دا کتلی شئ د 2 ورځو چې په دې نمبر باندې څومره خبرې شوي دي. او تاسو میسیجونه چې کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. بیا که تاسو انټرنیټ باندې کلیک کوئ نو تاسو به یو ورځ به تاسو ته ښیي چې په یو ورځ باندې دغه نمبر نه څومره انټرنیټ چې دی هغه استعمال شوي دي. او که بیا تاسو پیکیج باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به پیکیج شو کړي. او که تاسو ریچارج باندې کلیک کوئ نو تاسو ته کم ریچارج چې دی هغه به تاسو ته چک کړي. نو دغه طریقې سره تاسو خپل د کور د نمبر مکمل هسټري چې ده هغه چک کولی شئ.